د افغانستان څو مشهور لوبغاړي راشد خان، محمد شهزاد، اصغر افغان او مجيب الرحمن او داسې نور افغان لوبغاړي چې خپل عمرونه پټ کړي ولې پټ کړي دا او د ورته نور خبرې دا سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د کرکټ په نړۍ کې پخوانیو لوبغاړو او اوسنیو مبصرینو په لوبغاړو باندې تورونه پورې کړي دي چې ګواکې هر یو کرکټ ته د راتګ په مخه له 2 کالو نیولې تر 8 کالو پورې خپل عمرونه پټ ساتلي دي چې دا چاره به په راتلونکي کې په لوی زیان تمامه شي. د کرکټ د لوبغاړو په عمرونو بحثونه څه وخت وړاندې پیل شوي وو او هم ډیر ګرم روان وو، خو اوس بیا د کرکټ په نړۍ کې هغه مهال دا بحث پیچلی شو کله چې د هند د 19 کلنې لوبډلې یو لوبغاړی منجوت کال را باندې له دې امله 2 کاله بندیز ولګید چې هغه خپل عمر 2 کاله کم یاد کړی چې له امله یې نوموړي خپله سزا ولیده او د 2 کالو لپاره کرکټ منع کړی شو. د نړیوالو لوبغاړو سربیره د افغانستان په لسګونه لوبغاړو هم خپل عمرونه هغه مهال پټ ساتلي وو کله چې دوی د کرکټ نړۍ ته د داخلېدلو پر مهال وو چې په هغې ډله کې افغانستان څو مشهوره لوبغاړو محمد شهزاد، اصغر افغان، سمیع الله شینواري، رحمت شاه، مجيب الرحمن او راشد خان هم خپل عمرونه پټ ساتلي دي. آیا راشد خان رښتیا هم 21 کلن دی؟ راځئ چې دلته وګورو. دا پوښتنه له ډیره وخته په ټولنیزو رسنیو تکراریږي. د کرکټ مبصرین هم د راشد خان د عمر په یادولو یو څه جالبت ښکاره کوي. هغوی هم حیران دي چې د راشد خان باډي، بدن، انداز، سټایل، حرکات او ډیر څه نور د دې شادي ورکوي چې نوموړي نږدې 28 کلن دی، خو راشد خان یې نه مني. هغه وایي زه اوس مهال هم 21 کاله عمر لرم. د نړیوالو مبصرینو او د کرکټ مینوالو ترڅنګ افغانان هم په ټولنیزو رسنیو په دې اړه ډېرې تکراري پوښتنې کولې چې راشد خان ولې له عمره ډیر ښکاري خو د کرکټ په ډګر کې نن نږدې 21 کلن یادېږي. دا پوښتنه له ډیرو سره ده خو بې ځوابه پاتې شوي دي. د ولس د مسلسل پوښتنو له امله موږ هم د راشد خان د عمر په اړه پلټنې وکړې. هغه ته یو نږدې کس خبریال .com ته وویل چې راشد خان نږدې 28 یا 28 کاله عمر لري چې په دې سره یې شاوخوا 6 کاله عمر پټ ساتلی دی. خو ممکن د راشد خان او نورو لوبغاړو د دې ډول جرمونو په کولو سره د کرکټ نړیواله شورا هم یو جدي ګام واخلي، نوې تصمیم ونیسي او په راتلونکي کې د ټولو کرکټرانو عمرونو ته پام وکړي او دا ډول تکرارونکي ستونزې ته نور د پای ټکی کېږدي. د افغان لوبغاړو د عمرونو په پټ ساتلو کې د چا رول دی؟ راځئ چې دلته وګورو. د مشهوره ځوانو افغان لوبغاړو په ډله کې د راشد خان ترڅنګ مجيب الرحمن، دغه راز د 19 کلنو ځوانانو نوی لوبغاړی نور احمد لکړوان هم دی چې په نړیواله کچه د افغانستان ستوری یادېږي. دوی سره د عمرونو په کم ښودلو کې افغان کرکټ بورډ پوره مرسته کړې ده. په نور نړۍ کې کرکټ بورډونه د لوبغاړو په دې کار سخت جدي کېږي، حتی لوبغاړي مجرمین اعلانوي او له کرکټ یې رخصتوي، خو افغان کرکټ بورډ ورته په روغ لاس زمینه برابروي چې د یوې لوبډلې د شمولیت لپاره ځانګړتیاوې پوره کړي چې په دې توګه لوبغاړي یا خپل عمر پټوي یا یې هم ورته زیاتوي. خو دا چاره د کرکټ په نړۍ کې ډیره ناسمه بللې شوه او کولی شي چې په راتلونکي کې دا ډول غیر مسلکي کړنې ستونزې راولاړې کړي. دا موږ ته مسلسل تجربه شوی هم ده چې یو شمېر افغان لوبغاړي که چیرې 22 کلن وي نو بیا په 19 کلنې لوبډله کې د لوبېدلو په خاطر په تذکره او پاسپورټ کې خپل عمر نږدې 19 یا هم 18 کال لیکي څو د دې لوبډلې په چوکاټ کې ځای پر ځای شي. افغان کرکټ بورډ باید د نویو لوبغاړو د عمرونو په برخه کې زیات ریسرچ وکړي. دغه راز د وینې د ټیسټ ترڅنګ د هغه د هډوکو ټیسټونه هم باید وکړي چې هغه مهال بیا لوبغاړي نشي کولی چې ناسم عمر ووایي، بلکې له دې ټیسټونو وروسته دا هم معلومیږي چې د یاد لوبغاړي بدني جوړښت څو کاله عمر لرونکی دی. نو دوستانو تاسو څه وایي؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره هم شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.